ګل را سره وژړل، ازغو را سره وژړل. ګل را سره وژړل، ازغو را سره وژړل. غم کې د جانان د هجر شپو را سره وژړل. دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په ژړا نه کړي. دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په ژړا نه کړي. نور خو ستا د چم لویو وړو را سره وژړل. غم کې د جانان د هجر شپو را سره وژړل. د ادبي ډیرې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسې به روغ و جوړ خوشحاله او د خوښۍ په جامو کې نغښتي وئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسې د خپلې خپرونې ادبي ډیرې په ترڅ کې ستاسې کوربتوب را په غاړه دی. په دې هیله چې د خپرونې تر وروستیو شیبو را سره ملتیا وکړئ او خپله ادبي هنري تنده را سره خړو به وساتئ. که غواړئ چې په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه همداسې به ګډون وکړئ نو زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره ستاسې د ټلویزیون په پرده شته. د دې ترڅنګ که سکایپ ته لاسرسی لرئ نو زموږ د سکایپ پته هم شته دی. پښتو ټي وي ټکی ادبي ډیره زموږ د سکایپ پته ده. نو د سکایپ د لارې هم خپرونې ته راتلی شئ او د ټلیفون د لارې د تل په څیر هم په خپرونه کې را سره ګډون کولی شئ. همداسې به د خپرونې لومړی لیدونکی را سره په کرښه دی. ورځو لومړي لیدونکي ته ښه اړیکه یې پرې شوه را سره په دې هیله چې بیا هم خپرونې ته راوګرځي او ګډون را سره وکړي. په دې هیله چې نهیلی شوی نه وي. خوږو لیدونکو دا چې ادبي ډیره ستاسې د ذوقونو د خوښې او خوشحالۍ دپاره کار او زیار وباسي نو په دې هیله چې تاسې خپله خوشحالي له موږ سره شریکه کړئ په دغه خپرونه کې. لیدونکی لرو په کرښه ورځو لیدونکي ته. بیا هم لیدونکي اړیکه پرې شوه په دې هیله چې بیا هم خپرونې ته راوګرځي او ګډون را سره وکړي. لیدونکو به انتظار ایستی وي او د خپرونې د ځنډ له کبله بیا هم زه شخصا بخښنه غواړم چې غیر حاضر وم. زه له لیدونکو سره له نیکه مرغه چې نن په دې هیله چې لیدونکي هم را سره پاتې شي موږ خو ورسره یو او په دې هیله چې د دوی نهیلي ختمه شوې وي نوره بیا هم لیدونکي ته ورځو. السلام علیکم. هلو مهرباني وکړئ وروره که زما غږ اورئ نو اړیکه مو را سره وصل له خبرې وکړئ. بیا هم د دې خوږ لیدونکي غږ نه راځي تر موږ احمد خان پښتونیار ادم خان پښتونیار صاحب را سره په کرښه دی. ورځو پښتونیار صاحب ته. پښتونیار صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. سلامونه مې ومنئ هرکلی درته وایو. زما غږ اورئ؟ بیا هم نه پوهېږم غږ یې تر ما نه راځي چې وګورو ستونزه چیرې ده. په هر صورت نو په دې هیله چې ستونزه هواره شي پښتونیار صاحب زما غږ اورئ؟ ښه غږ نه راځي د پښتونیار صاحب. بیا هم له بده مرغه باید ووایو نو پښتونیار صاحب په دې هیله چې بیا راشي خپرونې ته بیرته راوګرځي نو بیا هم لرو په کرښه پښتونیار صاحب. زما غږ اورئ پښتونیار صاحب؟ سلام علیکم بلال صاحب. سلامونه مې ومنئ پښتونیار صاحب. خیر راغلی خپرونې ته هرکلی درته وایم. ډېره مننه. بس زما
سلامونه نیکې له هیله د شروع او جوړ دی. ډیره مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله شوم چې غږ دی اورم پښتون یار صاحب. هرکلی درته وایم بیا هم نو خپرونې ته لومړی لیدونکی تاسې لومړی خوش چانسه وایي چې خپرونې ته راغلی. الله دې ونازوه. بس تاسې ته باید له وخته راغلاست وایم. هیله ده چې ټول مینهوال لیدونکي به روغ او جوړ. مننه. کور مو ودان. نو خپرونې ته مو څه راوړي دي پښتون یار صاحب؟ زما غږ اورئ؟ د پښتون یار صاحب په نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه شته دی او په دې هیله چې دغه ستونزه هواره شي او بیا راسره ګډون وکړي. پښتون یار صاحب وایي هم یې بیره ده ساتلې هم یې ټال دی. راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی. ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي. مشران وایي چې کبر له زوال دی او داسې زر ترې جوړ کړي یو څه کله بل څه ته به وایې زړه مې خټه یار کلال دی. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. کور دې ودان. هرکلی درته وایم زړګیه خپرونې ته. مهرباني وکړئ غږ مو راځي او اړیکه مو هم راسره وصل ده. ښه بیا هم د دغه ملګري اړیکه راسره پرې شوه په دې هیله چې بیا را ګډون وکړي راسره. له بده مرغه باید وایم چې اړیکه پرې شوه. بیا هم پښتون یار صاحب ته ورځو. پښتون یار صاحب غږ مې اورئ؟ بیا هم له بده مرغه پښتون یار صاحب غږ نه لرو له ځانه سره. زه پښتون یم ته ښایسته دا پوره ده په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی او یو د مینې په سر جګه شمله ګرځم که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی. نو نه پوهېږم چې لامل څه دی چې د پښتون یار صاحب غږ تر موږ نه رارسېږي. البته ستونزه به د دوی د خوا نه وي. زموږ د خوا نه خو ځکه نشته چې زموږ تخنیکي ملګري وایي چې ستونزه دلته نشته دی. پښتون یار صاحب بیا هم په دې هیله چې اړیکه دې راسره پاتې شي. غږ نه لرو له بده مرغه د پښتون یار صاحب. مینه کور د سود د زیان ته نه رسي خیر ده که سړی جانان ته نه رسي. ښه اړیکې ته به ورشو. السلام علیکم. جوړې طبیعت دی. ډیره مننه کوم. کور مو ودان. هرکلی ښه راغلاست درته وایم ګلابه. خدای مو راوله خپرونې ته. ښه نو بیا هم اړیکه پرې شوه راسره. کور دې ودانوي چې اړیکه یې راسره ونیوله. مننه ورنه کوم. بیا هم صافي صاحب ته ورځو په دې هیله چې د صافي صاحب اړیکه پاتې شي. السلام علیکم. صافي صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای مو راوله خپرونې ته صافي صاحب. ډیره مننه چې خپرونې ته راغلی اړیکه مو ونیوله. مننه. هر څه نه د مخکې د پښتو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او تخنیکي همکارانو ته او مشر تابل یوار صاحب ته او خصوصا تا ته د زړه د کومې ډېر ډېر سلامونه وایم چې ښې ورځې او ښې شېبې هم تېرې کړي د انتخاباتو د ورځو. ډیره مننه کوم. کور مو ودان. سرلوړي دې وایي صافی صاحب. ستاسې مینه او ستاسې خلوص زموږ دپاره کافي دی. خدای مو آباد لره راته. نو څه به لرئ خپرونې ته صافی صاحب؟ یو لږ زره به زما غږ اورئ؟ ښه نه پوهېږم چې صافي صاحب غږ نه اورو. صافي صاحب زما غږ اورئ؟ ښه اړیکه پرې شوه د صافي صاحب. پښتون یار صاحب بیا هم په کرښه لرو. پښتون یار صاحب غږ مې اورئ؟ نه لرو د پښتون یار صاحب غږ.
نو دغه ستونزه چې کومه ده دا د انټرنیټ ستونزه ده زما په ان چې تر ډیره بریده به دا ستونزه د بل لوري نه وي. بیا هم لیدونکي په کرښه لرو، ورځو یو لیدونکی راخلو، وګورو چې څوک دی. هلو، ښه اړیکه بیا هم پرې شوه، نو نه پوهېږو چې څه لامل دی. بیا هم پښتونیار صاحب ته ورځو. پښتونیار صاحب غږ مې اورئ؟ ښه، د پښتونیار صاحب غږ نه راځي، بلکل زموږ سره غږ نشته دی. نو په دې هیله چې په نورو خپرونو کې را سره ګډون وکړي. عمر ته ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډیره مننه کوم. کور مو ودان، هرکلی ښه راغلاست مې ومنئ. خوشحاله شوم چې غږ دې اورو او مننه کوم. کور مو ودان خپرونې ته راتګ دې بیا هم نړۍ مننه. نو دا چې نوم دې ما پوره ونه لوستلی شو، خوږه نامه دې م را سره شریکه کوئ او له کوم ځای نه را سره په کرښه یې؟ بخت محمد صدیقي یم، له قطر نه مې در سره اړیکه نیولې ده. ملګري م سلامونه درته کوي او د پښتو تلویزیون ټولو همکارانو او درنو لیدونکو ته خپل مسافرانه سلامونه وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت په جامو پټ به یاست. ډیره مننه کوم صدیقي صاحب. کور مو ودان، خدای مو آباد لره، بې مینې مه شئ. نو دا چې د شعرونو یا د ادبي دیره ده، نو موږ ډېر خوند ترې راخلو. نو کله کله موږ هم هڅه وکړو چې یو شعر یا یو بیت تاسو سره شریک کړو. نو ستاسو د خپرونې سره ډېره زیاته مینه لرو. نو دلته یو شعر دی را سره که اجازه مو وي، د ورزش صاحب چې عنوان یې ماتوه. مهرباني وکړئ صدیقي صاحب، په مینه به ورته غوږ پاتې شو. وی په لاره مسته مسته مزه منګي مه ماتوه، په لاره مسته مسته مزه منګي مه ماتوه، ډېرې غوټې نه په لاسو کې بنګړي مه ماتوه، پلو د کور وانخلي بنګړي شرنګوه چې وطن شور وانخلي، د هر قدم لاندې ګلونه تنکي مه ماتوه، کشمالو پسې لاسونه بام په بام غورځوي، د کشمالو پسې لاسونه بام په بام غورځوي، لکه د غلو غوندې ډاکې په تور ماښام غورځوي، خپل غرور د ځواني مرګو زړګي مه ماتوه، دا کاڼې ګټې مه راوله لیونۍ خونه یې، دا کاڼې ګټې مه راوله لیونۍ خونه یې، سپینه خبره راته وکړه څه ګونګی خونه یې، د ګودر لار ده د ځوانانو تندي مه ماتوه، د بابرزي په شاعري د بې قدرۍ شپې راغلې، د بابرزي په شاعري د بې قدرۍ شپې راغلې، صبر مې نه کېږي اشنا د بې صبرۍ شپې راغلې، زما په قبر د منګیو پودي مه ماتوه، بلکل زما په قبر د منګیو مه ماتوه. ډېره مننه کوم. خوښ شوی مو وي. په زړه پورې و افغان صدیقي صاحب. کور مو ودان، بې مینې مه شئ. ښه ژوند. بیا هم افغان صاحب ته ورځو. السلام علیکم. افغان صاحب غږ مې اورئ؟ هلو. غږ نه لرو. بیا هم د افغان صاحب اړیکه کړکېچنه ده، نه پوهېږو څه لامل دی. په دې هیله چې بیا ګډون وکړي را سره. السلام علیکم. بیا هم د پښتونیار صاحب غږ نه لرو، نو صافي صاحب ته بیا هم ورځو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته مشکل دا هغه قطع شو، نه پوهېږم چې څه مشکل و.
نه پوهېږم صافی صاحب اړیکه را سره پرې شوه شیبه مخکې له نیکه مرغه چې بیا هم راغلی خپرونې ته را سره ګډونوال یې نو مهرباني وکړئ راوړې ډالۍ ته به مو غوږ پاتې شو. څوک چې ممزار او قندهار او ننګرهار بېلوي څوک چې ممزار او قندهار او ننګرهار بېلوي داسې والیان زورواکان او غوړمالان نه غواړو. څوک چې په کالدارو او تومنو او په ډالرو خپله پښتو خپل ایمان او خپل اسلام خرڅوي څوک چې په کالدارو او تومنو او ډالرو خپله پښتو خپل ایمان او خپل اسلام خرڅوي داسې سپینګیري مشران او وزیران نه غواړو. څوک چې په شهید محمد قاسم جان افتخار نه کوي څوک چې په شهید محمد قاسم جان افتخار نه کوي داسې اردو پولیس او طالبان نه غواړو. دا یو وړوکی غوندې شعر و چې نور پاتې دی دا به تاسو ته واورو. خدای دې وکړي چې ستاسو پام وګرځېدلی. ډېره مننه کوم صافی صاحب بې مینې مه شئ ښه ژوند درته غواړم کور مو ودان چې خپرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو نه هم ډېره مننه. ښه خپرونه دا د ټولو وطنوالو لپاره د فن او د عبرت هغه ده او د ادبي ډېره داسې یو دی چې د ټولو روحو سره تازه کېږي یعنې چې خپل شعر څوک واوري او خپل یوه ښه خبره څوک واوري په خپل ژبه باندې ټول افغانان خوشحالېږي او د هغې روح ته لکه ګل ته چې اوبه ورکول کېږي نو د ادبي ډېره د ستایلو وړ هغه ده خپرونه ده. الله مو ونازوه بې مینې مه شئ دا ستاسې مینه ده ورسره ځکه دومره ښکلې ده او ستاسې نظر ښکلی دی کور مو ودان. نور افغان بیا هم په کرښه لرو پرې شو اړیکه یې را سره په دې هیله چې بیا هم ګډون را سره وکړي وایي مینه کور د سود د زیان ته نه رسي خیر ده که سړی جانان ته نه رسي تا به راوباسم ما به وړي اوبه تا ته مې لاس رسي ځان ته نه رسي. نور افغان ته ورځو. افغان صاحب خدای دې راوله خپرونې ته. سلام